یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسم غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو پلار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلم داسې سوک بئی چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه با یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت په دې پیتیر سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغستا وړو مړو وخت په ټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم هغه سړی چې اچھا ولا یو روپۍ ورکړی و بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې د سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړی و او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکا بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یو لیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغه سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې و نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که امداد را سره کولې الله درخواست چې څو وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وجړل دا د پاکستان دا کوڅډب وزیران نو درخواست ولا یو صحیح شو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې ام حکمت ته یو سينو او زما ما په آرام کې نو دا څنګه وزیر هر چاته لیکل تاسو کم هغه ورځ یو الک ما تراغه ویجی وزیر اعلی سے پلیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته د افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخطو کې نو بدا خو جوړ زه د زیاولک نکشو ما نو ما ورته یو قصه وکړه
ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط لیکلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه می خلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشینو بیا درځم ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده په دې مې پوهیږي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کا تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناشته دا سره جوړه اغوسته دا او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشه لب لاله بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تور سترګې پاس په بام ناشته دا خدای سب کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوري نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرېګا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله سترانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو جدي د په قبلې دو کې نو سوال خدای په قبلې دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه دې نیم پاتې دې نو ماغه سړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي دې خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دې وزیرانو په دسخط متیاز هم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه توای چې به وزیر درته زو حکم دارا توای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دسخط شګه چې مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی موږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي بیا کلاشن کوپ باندې الوی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویاړې خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویاړې لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر پسې رضا کنه چاته دې چډه دې کوړي هغه ته پسې ګرځا کړ مالا اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی بارام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ما د سه وختم تیر دی چې ما د لوګینا
ځان لمرګ غوښتو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. و درخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو، ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي، هغه بوټي کې اوږي وشي وږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درکې او که مزید خدمتم نو ګره بیا به ما خبره. عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیر نه څوک چې د چا نیکی هیر کی. عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسې دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې ولا چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو. په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سیکل نو داسې تیر شي لکه د ګولای په شا وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 40 یا 50 کور دی وران شه. خزی انسانیت تا ګوره ابل اورد یو خزر آله ویل 2 کاله اوشو زه وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې وي په دوای کې اتانه نو 2 کاله پس رالما مال چې اغا تانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزر سړی شیخان ګری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پرده واوری یو پیسہ دی چې پرده خوړلی یو پیسہ قیامت کې بدر ته ویل شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسہ دا ارو دل اور کنو بیا وای چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ور پسې ورټوب چا پیسہ اوچته کی پاس چرازی بیا به تی پریوزینو بیا به ور پسې ورټوب د خدای خوخه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسہ. نن پردې مال خړل خو زمونږ د مور پای دي. نن تو ګور ستا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې
او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس د دې کمسلو د لاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکې تاواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې کیو دوی تخپل ملک ملو د 9 کالو ماشوم تختوا د 9 کالو ماشوم او یو نیمه میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې دا ستا ملک دا ستا وطن ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېدا چې پردای چرګه بوزي چې پاغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږدم داسې خلک که ژوندي په دوی سره خدای دې په دوی سیلاب راولي طوفاني نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي مولا د هغې نه زیات ظالم که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم ځکه چې د ظالم قوم مرګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا د هغې نه زیات ظالمان دا ستا ملک پردی کشتونو باندې به ډټسن اغستې پړت او به تختې 50,000 راوړه 40,000 راوړه 13,000 راوړه حکومت لا چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته نه د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله وای جرګه ور سره وکړه جرګه ور سره وکړه ته خدای تباہ او برباد کړه ته څه د پاره حکومت چې زاغه سره جرګه وکړه ته څه د پاره جرګه ور سره نازیدانو زمانه قطن مطمئن نه دی د ملک نه بالکل مایوس او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه باروزي په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کیږي دا څه د انسانیت خبره ده دا څه د سړیتوب خبره ده غل دی غلا اوش غلا غلی ونیو سړی وې زما کور وران کړي غلی ونیو دې کیس په رجسٹر دی کیچ په رجسٹر دی تانا کی کیچ په رجسٹر دی کچرو ته بلار شي او کچرو کې به وکیلو نیسی او کیچ په رجسٹر دی پلده کوله وران کړي دی او په غلب مقدمه چلیږي او بیاش میاش تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل پټ رخلاشي پرده کوره وران کیچ په رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر نازیزانو عرض میں داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی دے او انشاءاللہ نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي دا خدای او تاسو جنگ دی خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال را قوم د قوم خدای نه سرکشو با هغه ورځ یو
کور دې زما ور سره ډېر همدردي وه، ډېر همدردي. دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي. هلکه دا څه کوي؟ دا بیګامه سي دغه راوړی لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي؟ بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړی، وی سی آر یې کور ته راوړي. دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی، دومره د بد لیوه زوی به بل څه وکړي. غریب وس نشته. دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته، هریان شو. و تاسو خدای تباه کا چې تباه شو. نړکې مې وې د رحمان بابا شعر رایاد شو چې زه توبه په هغې تېر عمرو کاږم، زه توبه په هغې تېر عمرو کاږم چې تېر شوی دی بې یاره په غفلت کې. په خپلو کړو پیمانه وم. زما څه خیالو د دې متعلق دا بس ظالمان خپل دا هغه خلق چې د روټۍ درکې نه دا مونږ او تاسو چې لږ ډېر ښه یو د پیشو ورونه یو. وایي پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یي پیښه. غریبه ماندګۍ غوندې پیشو را وګوره، ماندګۍ میاو 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 میاو. سړي پرې رحم راشي. ته دغې غریبې پیشو ته لږه مږه وښایه، ته د دې دا منډه بیا وګوره په مږې پسې. مونږ د غریبې پیشو ورونه یو. پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یي پیښه. دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړي او رانیولي چې څنګه مونږ یو داسې د مونږ د ملک نظام ته وګوره دې بېایمانه حکومت ته منافق اعلان یې وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست، واپس هم واغست. خلک یې غلي کړي. چې خلک یې غلي کړ اوس همغه بجټ یو یو شی په مزه مزه ګرانۍ لګیا دی. بجلی ګرانه کړه، سوی ګیس ګرانۍ لګیا دی، د خاورو تیل داسې په مزه مزه یو یو شی. اول خو یکدم خلکو ویل غلط دی، ویل ما واپس واغستو. دا بل زمونږ په ګډو کې اوښ چې را باندې خدای را مسلط کړی. اوس یو یو شی در باندې په مزه مزه ګرانه. ډېره خلک ګورو به چې چاته به ښه کي. عزیزانو دا ټول قهر چې دی دا آسماني دی. آسمان ته چې متوجه شوي نه یې. یونس علیه السلام قوم باندې راغلی عذاب واپس ولې لاړو؟ ولې؟ ځکه چې قوم د قوم متفق شو، یو شو او په یو آواز خدای ته وویل چې یا الله غلطه یم کړي معافي غواړم. راغلی عذاب واپس لاړ. نن ستا په ملک کې قوم د قوم متفق کم ځای په قهر عظیم اخته دی. ستا پاکستان مذهبي طور وګوره، شیعه سنی جګړې. شیعه سنی جګړه به ولې کیږي؟ شیعاګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قرآن ورکوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلی یا شیعه بار راوتی شو؟ نه، شیعه خو عربو تمزي مجال دی چې کړتو کی. نن ستا په بل کې شیعه ولې فقه جعفریه غواړي لګیا دی، او ته د سړي زوی نه یې که.
شیعه دی څوک ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی عام قادیانی بستا با په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي او زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبت بوتان زیارتونه دیو شکرانی دیو مالکی دیو جاروگانی دیو دا څوک کوي تصور شي دې کلو کې وګرځي کنه د اتوار پورز د پبو میا صاحب میله کې د چا خزي وي چای شیخړې مخ کې شیخړې ورپسې نه مرګه شیخ صاحب چرته تلې خزا کې مې باد نه د باګړو دلانو خزا کې د بادل تا ستنې ورته والی بیا کوزنه را په سرکړی صاحب التنو به راغستی په سوکا کې ورته دغه ټومبلی دا واخه چې باد یو نو تب ولې دا سکیږي او ته سړی نه یې ته سړی شوې ستا ښځه به ولې داسې کوي مونږ سړي نه یو تاسو وایئ چې په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکې ایښی که نه ایښی دا زدا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن څه خلیل مومن مرګرو ته هم خلیل مومن تیر شو باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی په لارۍ کې ډولکې ځان سره ایښی صاحب ډم ورته ډولکې غږي زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه پړقوي او ټول ښار او بازار یې په تماشه یي که نه دا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینګه پښتانه نو وروره په آرام کښېنې خدای پرستی که نه پښتانه یې بېله خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتوګی اچوئ خیال هم راغی جي نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې پوه شوې پته هم نه لګي چې کم قوم یې شیخیل یې که ډمان یې که کنجران یې که نیان یې خدای چې څه بلا یې د پښتو خدر کې رګ نشته اوس پښتو ژبه ویلو باندې سړی پښتون کی نو عزیزانو عرض میں داو چې انسان جوړېدل ګران کار دی انسان هر څه به جوړ شي اوس زه په غره کې چرته یو کوډله جوړوم او پکې کېنم او یو دوه بړي سي خوشي کوم تو وګوره چې د غره ته څومره دنیا برجه راځي دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسیلی نو زمونږ دا د ملک ښځې دلته یو دوه ډمان جامړه کړي دې زمونږ ادویره کې اعلی ول جوړه شهیدان راوتی او هر مراد پیاسیلی عالم قتل د ښځو خلیل مومن نه ګلاب بابا محال قتل په ریګي کې دغه کې دا سپیر څنګه کې اعلی ول حکومت ورته جی ټی ایس لارای چالو اعلی ول ګلاب بابا دی چاوینه چرته پریوتی اب زمزم داغه دوس قوم لره د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلق را باندې بدلي چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي خبره نه پوهیږي عقل پکې نشته سړی توپ پکې نشته سار مې یو توی دلته بناستی دی جمعات کې ناس تو خبر پرت خبره بو مال د مجلس کې کېنې نو د مجلس آداب زده کا اول خو کېنه ما
کم مجلس ته چې چا راغوښتی نه هلته مه کېنه، که کېناستې نو چې د خبرو دعوت چا نه درکړی نو خبره مه کوه. په تیاره روټۍ ورپېښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیاره ده ښه دا کار مه کوه. علي خادی ځان نه مه جوړوه، کېدی شي لږی د هغې په کور کې نور اینا نو کور والا به وشرمېږي که به نه شرمېږي؟ خبره کوئ که نه؟ او به نه شرمېږي. اوس به تاله روټۍ نوره کم ځای نه پیدا کړه نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره رالي. نه هره ورځ تېره کا خو چې دا کار ونه کړي. کم درستخان ته بللی شوی نه خبردار چې ورته کېننې، که بې عزته شوې نو ځان ته بې عزتي کوه. لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چای پیاله یې د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه کړو. ما وی منافق دې ته وایي چې پړی یو وي او په خوله یې بلی او مغه پیاله یې وه نورې چای ویم نه اړه مې نه و ما ته خپله سر مې خوږېدو که تا ته مې ست کړی وی منافقت کې راتلم. ستونو متونه نشته، لار لنډوه، لار لنډوه په لاره ځې هسې چټي ښه راواوړېدم راوړه مه داسې نیغ تېرېږه، کار خلاصوه. تاسو خیال راغی لارې لنډوئ لارې، ځکه چې موږ د دې قابل نه یو چې یا موږ سره څوک کیني یا موږ چا سره کیني. دا سړیتوب موږ کې شته، دا انسانیت موږ کې شته. که ته د چا ځای له ورشم خو دا تور ګونګټان نه دي دا جومات کې په دې وښو کې چې پیدا کېږي لیدلي دي. جومات کې چې جمع تیر شي که نه نو په د اخر ورځو کې تور ګونګټان نو تور ګونګټ له چې ګوته وروړې نو ګونګټ پوسکی اچوي چې ګوته وروړې پوسکی واچوي چې داسې بوی کې ته به وایې چې د دنیا ډیرانونه مې جوړ بوی کړه. مونږ هغه تور ګونګټان یو وروره او کال چرته زیم پوسکی اچوي او که چاله زیم پوسکی اچوي. خبرو چل خو درځي نه، سړیتوب خو درکې شته نه، انسانیت خو درکې شته نه، عقل خو لرې نه. نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفتونه به ال راشي چې مونږ کې انسانیت راشي او چې انسانان شوي نه یو. انسان به اول صفت دای چې د مطلق انسان به دې پړه کې درد په خبره به پوهېږي، په سوال جواب به پوهېږي، د بل تکلیف به خپل تکلیف ګڼي، د بل مصیبت به خپل مصیبت. مونږ د بل اول مونږ مليانو ګور تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دې ځوان ظلمه زوی دې مړ دې او زه دې ادیره ته جنازه سره لاړم او دا غسقات ویشل کیږي زور تلاش نه سم کنه ستا کور ته ختم لدر شمه دننه د خزو لونه هاي هوی جوړ دې هغه روټۍ زه خورم کنه په ایمان مې داس ټیم کې چاله روټۍ خوند ور زمونږ په دې پیدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ یو چت شي خزه او لونه او خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړی سر روان شي نیم خلک وریجو تکینه په دې پیدو کې आवाज پکې جو ټول ټول بنڅو ټیکاله تایور دا ټول بنڅو ګیرو والا ملکانو پټکو والا پټکی باندې څوک سړی کیږي ا پټکه خرتم په سر کنو هم سړی شو ټول بنڅو ماړه تایور دا شوپاړې بو ا وی راوري دا خزو جړاوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلارې مړ شو او دا د انوړای په خپلن نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرې
نو عرض می داو چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان، کبوت سل زره د سرو شي انسان. دولت مونږ د دې علاقې دولتمن سړی دی نه، دا جماعت چې پکې دی دا غیر چاپیر ټول بزرگان اوسي. خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعه پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړي وبن خيجي دو په پونه ورتره نه ایستي دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار وای ښا چنده په ولو کو کنه اته ستندر والے په بم لګېدلې په توپ لګېدلې نه نه زبم پکې چنده واچوم کنه ما ستا چنده مې کپکې واچول دي خلکو منظم نکېږي بیا ځکه چې ته پلیتی عزیزانو دا زمونه تاسو خیال را کویدنوی پکې وادي پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټونه شیندي او کوړته دی جماعت کې یو ټوټه ماته ده نار سره بلګه گیدړ باندې لکه په کونه کې منډي او جماعت دروازې نه به بهر وځي اشر شر باوري چې دی جماعت دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شر شر باوري او ټک ځان دینه به دغه وکړو نه انسانان دغه ټوټه کستا کور کې ماته شي دا به څه چلی وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړه کې دا قدر دی چې دی لا دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی راوله موجوده کوم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصېږي او دا د خدای کور به ستا شپارس کوي او ته به په جنت ته ځې نو کاکاګانو منځونه ډېر کوئ ما په دې خبرو پوهېږئ دا ډېر ځان مګئ را مګئ ما د جماعت درد جماعت ته رانه نوځئ جماعت ګندئ ټیک جارو راوالی او جارو یې کوي پیزار کې ودرېږئ چې څوک خلق منځه نوځي کېړی ورته سموئ ستاسو نفس مړ شي جماعت ته رانه نوځي د استنجاګانو ځای ګوره که ګندئ جارو راواله او به پې پرېږده د استنجاګانو ځایونه ووینځه هله به انسانان کېږي تاسو خیال راغی که دا کار در کې نو انسانیت ګران کار تبلیغ والا ته دلته دا جماعت دلته یو امیر صاحب اوس لا په چیله تللی دی او چنیا دا جماعت ګنده جارو کوي نو دې ځای نه مې ونیو چې ونې ما ته څه بلا والی چې تېنه جارو کوي دا جماعت ټیک جارو رااله دا جماعت جارو کوي کدي بیا आवाज وکړو چې چنیا په دې جماعت کې درنه ګول خاصنه ګډوډ وباس چړې ته بولې دا د سړی ټوکړي ټیپر په خرڅه چې د استاد کوره وظیفه لیو ایماندار دا ټیپر په خرڅه چې استاد کونی د اوچتو زيونه بدر توینځي ناجیدانو انسانان شي انسانان کله کله چواړې نه چواړې جارو راوالي په خپل ویني جارو کې چې بندي کوړه پرتای کوړه ټوکرای راوالی په خپل پکې واچو یو طرف ته وغورځوي او به کړی شي دا جمعې په ورځ مسواک سپینه ټوپه او تر مم په ځان مګری او چې چا تر مګری ما ته لاس مرا کوي معافي غواړم ما بیا زکام وای اس خاطرم په ځان مګلی دا تر مګی سجې جمعې مستروانم د جوړیانو ټوکرای راواله اګنګي چې پرتی دا په سر کا وباره وغورځوا تیر ورځو کې مې دا چې کوتک راغسته وړنه زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سره هغه ماته چې ها مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپکه ور دغه او داسې مې او د پلاستیک لفافه د داسې مې لړا کوم په دمه ور واچولې ولې زه دې غر کړم مالزه خو غر کوم چې ته هم را سره غر کې دا ډېر ښه کار دی په دې باندې سړی نفس مړ شي مړ ما په خبره پوهېږي نفس دې مړ شي په ایمان وایي چې ځان ته څه وایي
او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جمعات تله جارو کوي یا په جمعات کې جارو په دې بخنه ښکاري. دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جمعات کې امامان هم تنګي او طالبان هم تنګي. چرته بوډای زه په خپل 22 کاله بجلیګر کې امامم دا بوډاګان براته مخامخ ناس ته ټوخې دبا کله به مونږ دی وګت یو بوډا مې ونی او د کړکای نه مې بارو غرزول مال بیا دی ونه ګورم په دې جمعات په کور کې د خزا او انګور نه پری دي خوار شي مونږ له دا غن راو شرلو جمعات ته بوډاګانو واوري چې جمعات تلار شي غلی ناس ته سي چپ د جمعات یو ګټ کې دا مو وای چې نا وخت شو یا وخت غلی ناس ته او چې امام مدري بس پاسو منځو دا سے ناس تو سا لکا یو شاعر وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا بادشاہ بادشاہو دا سے بادشاہو چې د د پشان د بادشاہو کولو مثال به تر قیامت پورې پیدا نشي. د چې څو وخت کې وفات شو سورځ پس چا خوب کې ولید چې څنګه چل در سره وشو. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته فرمایل چې تپوس مکوا زه چې په قبر کې خښ شم او خلق رانه لاړ نو د جنتونو څومره مخلوق چې وو اغی تا اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شي او پلین باندې دواړه طرف ته ودرېږي. عمر ابن عبدالعزیز را روان عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه فرمایي چې ملائکه را لیو ما ته وی چې راځه نو دی وای چې یو خدای به په پوي وي چې زه څومره وخت روان ما ته دا اندازه پته نه لګي خو دواړه طرف ته د جنت مخلوق ولاړو او د ګلونو دستې په لاس کې نیولې وي او دا الفاظ وی چې سلام قولا من رب الرحیم. ار یو باندې بچ زه ورتلم نو هغه به وی چې سلام قولا من رب الرحیم. عزیزانو دا هغه الفاظ دي چې اهل جنت ته جنت ته دخول نه بعد به خدای پاک وایي یعنی جنت ته چې اهل جنت نه نوځي نړم بنه سلام به په د الله پاک وی او دا الفاظ به چې سلام قولا من رب الرحیم. نو عرض میں داو چې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې وو دا یو کامل انسان نو د مرګ نرستو ور سره
الله په قبر کې دا معاملہ و که تاسو خیالو کوي سړی چې مړ شي تمام وسایل چې دي دا منقطع شي تا خزه سره وسیله منقطع شي زوی سره منقطع شي لور سره منقطع شي پلار سره منقطع شي مور سره منقطع شي دوستان وغیرہ وغیرہ تمام وسائل چې دي منقطع شي او د قبر لاندې په دا تنگ غوندې ځای کې هغه نه منقطع کېدونکې شی څه شی دی هغه صرف د خدای ذات دی که دغه ځای کې خدای در سره لکه رحمان بابا وایي چې الله در سره مل نوی رحمانا چې الله در سره مل نوی رحمانا که فوجونه در سره وی یک تنهایی ډېر فوجونه گویا پاس په قبر دی ولاړی او چې لاندې خدای در سره نی پاس د فوجونو زور تا ته نشي در رسي نو عزیزانو عرض داو په هندستان کې وګوره روزانه په سونو خلق مړ کیږي چې کله نه هندستان جوړ دی ماشاءالله پکې رانه دلته زمونږه د امیر المؤمنین بیا خبره ماشاءالله له جوړه کړې ده ان شاء الله در باندې بیا را روانه ده که خیری تماشې به وکړي د ځان بیا خبر اوس دی له جوړه کړې ده چې حالات خراب وو خکېدنه نو زه مجبور شم ما مارشل الله راوسته ځکه خبرې خودله چې کومې ورځي هغه اړو چاله ورځي نه په داسې وینځلي بزرګ اورېدلي چې یو خدای بم ته خلاصوي یو خدای تپوس نشته په کراچۍ کې نن اخبار وګورئ چې کراچۍ په هسپتالونو کې د مړو د لاشونو انبارونه پراته دي انبارونه او شناخت نه کیږي چې دا دي څوک تیکې او غوښې پرتی دي نو تیکې او غوښو کې به څوک خپل مړی څه وپېژني نو دوی راله صاحبہ او اسپتال تورلو صدر ضیاء الحق صاحب مریض کی عیادت کر رہے ہیں جوڑ انجویم چه دے دورہ ملتوی کڑا ہم راگے عیادت کی ہے او مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی چې کوم نیولی اغي سرم څوکړه چې لا پاتې اوس نور چینی سي اغي سره به کسر اٹھا نہیں رکھی او دا داسې بے غیرته قوم دی داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ دا سړیتوب دی په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼي پې توکئ دا خو وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو وزیر اعلیٰ د سندھ وزیر اعلیٰ ته پکار دی چې په خپو کې پړی واچي او د سپي غوندې په سرکونو راکړي خلق کیمه او کباب شو او دا چې د پیر پګاړو پر کټه ده خوځاینا ذلیل حکومتا د نور ملکونو تشه دورې کوي سبق دیوالی د هندستان دو گاډي و جنگې د خپلو کې نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زنا اهلهم زکا زما انتظام ټیک نو نو دا گاډي زکا و جنگې سری لنکا او کم یو ملک
یو سوزکه او جنگیدو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زه نه اهلم، زکه دا سوزکه او جنگیدو زه د وزارت قابل نه. دلته د مړو انبارونه جوړ شو، دا حکومت نه اهل نه دی یا دته مستعفی کېدل نه دی پکار؟ تاسو وایي دا نه اهل نه دی. مړه دا څه حکومت دی؟ تاسو په ایمان وایي چې یو حکومت دی یو لارې د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی، دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی؟ په لارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د هائی پریشر آرنې لګېدلي دي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې. دا زما د جماعت سی ای ډي والا او را سبات بلی جمعې پورې که ما ته د دې پته نه وه لګېدلې وجنم دی. اے جی ټریفک او ایس پی ټریفک او ډي ایس پی ټریفک او انسپکټران د ټریفک دا ډیری په میز ورته کېده چې دا هائی پریشر آرنی چې دی د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ. دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتار ده. تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي، د سوارلو جیب لټول ضروری دي. دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې آرن دی بجاو کو چې د خلقو نه دی رب بوټوي. دوی بلاره ودرې جگہ جیبونه میبونه به ګوري خان نور خیر زه ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ما ته معلوم دي. قیام پکاري د دې شی علاج کوي کینی بیا به زه خپل عادت در سره وکم. دا حکومت دی، دا ملک دی. ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم. نور ملکونه مې لیدلی دي. نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې نو هلته به ته نه ودرېږې چورېږه چې دا لاره یو موټر تیر شي نو زه به تیر شم. نه، ته به روانې لاس به داسې ونیسې که 200 موټر یو لاره را رواني داسې بریک به ووایي چې په ځای به موټر او لاره جام کوي، ته به تیر شي هغې نه بعد به هغوی تېرېږي. اوس خدای په راستی که ته ټانګېوال ته ویل ګلګر واګې راکاږه 200 کنزل به درته وکړي، یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاصي. ته خو لاس ونیسه چې در باندې درخېږي او بیړه دله غر کوي که نه غر کوي. نو عرض مې دا و چې دا من از بیگانگا هرگز نه نالم که با من هرچی گرده آشنا کر. د دین لوی دلیل د حکومت د نااهلیت بل څه کې دي. خود صدر ضیاء الحق نن ومنله چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو ایله اوس ابتدا وشوه، اوس ابتدا وشوه. مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه را قابو کولی شي. قابو یې کړئ. کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي؟ سمندر کې نه راپورېوځي، په دې لار ځي. ستا دا تالاشیانې وګوره، ستا دا ناقبندیانې وګوره او د هغې د پاسم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره، په دې لار ځي. بیا په دې لار د چرسو لارې کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي؟ په څه کې ځي؟ ستا په دغه پی ای اے کې ځي. تاسو پوه شئ؟
دین ازیات نا اهلیت دی حکومت بل څه دیش 2 لک ناکه بندې بل ورځ دلته بالا مانه نه موټر وتخته ناکه بندیان چې پته لګیدا سه بالا کڅ شو وته ناکه بندي د دې ناکه بندي ما ته معلومه ده دی چې ډزی نو نږدې ورته نه راځي خو چې سړی خپې وغځي نو بیا راشي ته ګر چا پیر شي چاله کلري شي سیب برازي دا زیب ملاحظه کوي عرض داو چې هغه جرنیلان هم ایماندار و د پاکستان پشان نو پاکستان نن بیړه تبا ولې دا او غرق ولې دی ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشتا د ځان غم دی ورسره د ملک غم نشتا د خپل کور غم دی ورسره د ملک غم نشتا د خپل خېټه غم دی ورسره کپارځه کې ناس پارځه د عدنان حواله تر اعلی پورې ارزه چې ناستی د ځان غمي ورسره ځکه جمعات کې ناستم د ځان غم دی راسره مال سړی راشي پلانی خو چای زوی وشتو ځوان زوی او ځوانه خزت ها بس زدانه کوم چې زه دړه په وینو جاړم چې دا ولی وشت دې کې باسونه نور دې ان شاء الله بیا بشي واخر دا